او کله چې موږ فرښتو ته امر وکړ چې د آدم په وړاندې سرونه ښکته کړي نو ټولو سرونه ښکته کړل خو ابلیس انکار وکړ هغه د خپلې لویۍ په غرور اخته و او د نه منونکو له ډلې څخه شو او بیا موږ آدم ته وویل چې ته او ستا ماینه دواړه په جنت کې اوسېږئ او دلته په پراخۍ سره چې څه مو زړه غواړي خورئ خو دې ونې ته پام مور ګرځوئ که نه نو په تېرې کوونکو کې به وشمېرل شئ په پای کې شیطان دوی دواړه هغې ونې ته په لمسولو زموږ د امر له مننې یې واړول او له هغه حالت نه یې ویستل چې هغوی پکې وو موږ امر وکړ چې اوس تاسې ټول له دې ځایه کوز شئ تاسې یو د بل دښمنان یې او ستاسې تر یوې خاصې مودې پورې په ځمکه کې هستوګنه او هملته ژوند تېرول دي نو آدم له خپل پروردګار څخه څو کلمې زده کړې او پروردګار یې د هغه توبه قبوله کړه بېشکه چې هغه لوی توبه قبلونکی او د رحمت څښتن دی موږ وویل چې تاسې ټول له دې ځایه کوز شئ بیا چې تاسې ته زما لخوا کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د دې هدایت پیروي وکړي نو پر هغو باندې به څه ویره او غم نه وي او څوک چې د ده له منلو نه انکار وکړي او زموږ آیاتونه دروغ وانګیري هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي هلته به هغوی همیشه اوسیږي ای بني اسرائیلو لږ پاملرنه وکړئ زما هغه نعمت ته چې پر تاسې مې لورولی و له ما سره چې ستاسې کوم تړون و هغه تاسې سرته ورسوئ نو زما چې له تاسې سره کوم تړون هغه به زه ترسره کړم او یوازې له ما نه وویرېږئ او ما چې کوم کتاب لېږلی دی پر هغه ایمان راوړئ دا د هغه کتاب تاییدونکی دی چې له تاسې سره له پخوا نه موجود و له دې عمله تر ټولو د مخه تاسې ورڅخه انکار مه کوئ په لږ بیه زما آیاتونه مه خرڅوئ او زما له غضب نه ځان وساتئ باطل ته د حق جامه مو راغوندئ او له پوهېدو سره سره د حق پټولو هڅه مه کوئ لمونځ قایم کړئ زکات ورکړئ او کوم خلک چې ماته ټیټېږي تاسې هم له هغو سره ټیټ شئ تاسې خو نورو ته د ښې لارې غوره کولو لپاره وایاست مګر خپل ځان هېروئ په داسې حال کې چې تاسې کتاب لولئ آیا تاسې له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلئ په صبر او لمانځه د الله مرسته وغواړئ په دې کې شک نشته چې لمونځ یو ډېر سخت کار دی مګر په طاعت کوونکو کوم کسان چې یقین لري دوی له خپل رب سره یو ځای کېدونکي او د همغه لوري ته ورګرځېدونکي دي ای بني اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړئ چې هغه مې پر تاسې پیرزو کړی او دا چې د نړۍ پر ټولو ملتونو مې تاسې ته فضیلت درکړی او له هغې ورځې وویرېږئ چې هلته هیڅوک هیڅ چا ته یوه ذره په دردو نه خوري نه د هیڅ چا سپارښتنه ومنله شي نه هیڅوک د فدیې په بدل کې پرېښودای شي او نه له ګناهکارانو سره له کوم لوري مرسته وکړای شي یاد کړئ هغه وخت چې موږ تاسې ته د فرعون له غلامۍ نه نجات درکړ هغو تاسې په سخت عذاب کې اخته کړي وئ ستاسې زامن یې حلالول او ستاسې لوڼې یې ژوندۍ ساتلې او په دې حالت کې ستاسې د رب له لوري پر تاسې لوی ازمویښت در یاد کړئ هغه وخت چې ستاسو لپاره مو سمندر څیرې کړ نو تاسې مو وژغورلی او فرعونیان مو په داسې حال کې غرق کړل چې تاسو ورته کتل در یاد کړئ چې کله موږ موسی د 40 شپو ورځو په قرارداد راوغوښت نو تاسې د هغه پسې شا خوسکی په خدایۍ ونیو په هغه وخت کې تاسې له حده ډېر زیات تېری کړی و خو د هغې له پاسه هم موږ تاسې ته عفو وکړه چې ښایي اوس شکر کوونکي اوسئ یاد کړئ چې په همغه وخت کې چې تاسې دا ظلم کوو موږ موسی ته کتاب او فرقان ورکړ تر څو تاسې د هغه په وسیله سمه لاره ومومئ در یاد کړئ چې کله موسی له دې نعمت سره درستون شو نو خپل قوم ته یې وویل چې ای خلکو تاسې په خدایي سره د خوسکی په نیولو پر خپل ځان سخت ظلم کړی دی نو تاسې د خپل خالق په وړاندې توبه وباسئ او په خپلو کې سره ووژنئ په همدې کار کې ستاسې د خالق په وړاندې ستاسې ښه توب دی په هغه وخت کې ستاسې خالق ستاسې توبه قبوله کړه چې هغه لوی بخښونکی او د رحمت څښتن دی در په زړه کړئ هغه وخت چې کله تاسې موسی ته ویلي وو چې موږ به ستا په خولو تر هغه باور ونه کړو تر څو چې په خپلو سترګو په څرګنده توګه خدای له تا سره په خبرو کولو ونه وینو هغه وخت تاسې په رڼو سترګو کتل چې یوه قوي صاعقه درته راغله تاسې بې روحه غورځېدلي وئ مګر بیا موږ ژوندي راپاڅولی په کار ده چې له دې ښېګڼې وروسته تاسې شکر وباسئ موږ ورېځ پر تاسې سوری کړ د من او سلوا خواړه مو درته برابر کړل
او تاسو ته مې وویل چې کوم پاک شیان چې مونږ تاسو ته روزي کړي دي هغه خورئ. خو ستاسو پخوانیو چې څه وکړل هغه پر مونږ ظلم نه و، بلکې هغو خپله پر خپل ځان ظلم وکړ. او یاد کړئ چې کله مونږ ویلي وو چې دې کلي ته چې ستاسو په مخ کې دی ننوځئ، د هغه حاصلات چې څنګه مو زړه غواړي هغسې په خوند وخورئ، مګر د کلي په دروازه کې د سجدې په حال کې ننوځئ او ووایي یا الله زمونږ ګناوې وبخه، مونږ ستاسې خطاګانې در بخو او په نیکو کارانو به لا زیات فضل او مهرباني پیرزو کړو. خو کومه خبره چې ویل شوې وه ظالمانو هغه بدله کړه، نور څه یې وکړل. په پای کې مونږ په ظلم کوونکو له آسمانه عذاب نازل کړ. دا سزا د هغو نافرمانیو وه چې هغو کولې. او هغه وخت در یاد کړئ چې کله موسی د خپل قوم لپاره اوبه غوښتلې، نو مونږ وویل چې په فلاني تیږه باندې په خپله همسا ګزار وکړه چې بیا له هغې نه 12 چینې وخوټېدې او هره قبیله وپوهېده چې له کومه ځایه خپلې اوبه واخلي. په هغه کې دا لارښوونه شوې وه چې د الله له لوري درکړای شوې روزي وخورئ، وڅښئ او په ځمکه کې ورانی مه کوئ. هغه وخت در یاد کړئ چې تاسې ویلي وو چې ای موسی مونږ په همدا یو ډول خوړو صبر نشو کولی، له خپل رب نه دې وغواړه چې مونږ ته د ځمکې حاصلات تره، بادرنګ، غنم، نسک او پیاز راکړي. نو موسی وویل آیا د یو غوره شي په ځای تاسې د کم ارزښته شیان واخیستل غواړئ؟ ښه نو کوم ښار ته لاړ شئ، څه چې غواړئ هلته به یې ومومئ. په پای کې خبره دې ته ورسېده چې ذلت او خواري، بېوزلي او بده ورځ ورباندې راغله او د خدای په قهر اخته شول. دا یې نتیجه وه چې هغو د خدای له آیاتونو انکار شروع کړ او د پیغمبرانو په ناحقه وژلو لاس پورې کړ. دا یې نتیجه وه د هغو نافرمانیو او د دې خبرې چې هغوی د شرعیت له پولو نه پرله پسې پښې اړولې. باور ولرئ چې هر څوک چې د قرآن منونکي وي یا یهودیان وي، عیسایان وي یا صابیان وي، نو چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او غوره عمل وکړي، د هغو اجر د هغو له رب سره دی او د هغو لپاره هیڅ ویره او غم نشته.